بدی کې دا یو سوال ارور کړی دی چې په ما باندې چا جادو کړی دی. زه کوشش کوم چې په شرعي طریقې سره د الله رب العزت زمانه ختم کړي، خو یو کس دی چې هغه زه وینم کله هم نو زما طبیعت خراب شي او دردونه راباندې راشي، سترګو نه مې اوښکې ځي، نو یې چا راته وایي چې کیدای شي ده په تا باندې جادو کړی. ځکه چې بعض خلک وایي چې څوک په چا باندې جادو وکړي او هغه بیا ته وینې نو په سړي باندې اثر کوي. دا خبره حقیقت لري او که نه؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کوي چې زمونږ طرفونو ته په ما باندې چا څه کړي دي، دا جمله ډېره استعمالېږي او دا کله حقیقت وي کله دروغ وي. حقیقت داسې دی چې کله بېدیني ډېرېږي که نه، نو هلته کوډې منترې جادو غلطه نظریه غلطه عقیده دا خورېږي. لکه اوس یو سړی ځي په یو مسلمان باندې کوډې کوي، جادو کوي، دې دپاره چې د ده کور تباه شي، د ده کاروبار ختم شي، دی بیمار شي. سوچ وکړئ چې دا سړی د ایمان په کومه مرتبه کې دی. یعنی چې خپل یو ورور او اکثر ګوره خپلواني کوي په یو بل، دا نه چې پردي د پردي سره څه کار دی. او داسې ډېرې واقعې ما ته ملګرو بیان کړي دي او موږ لیدلي چې صرف په دې چې دا کور د خوشحالۍ دی، راشي صرف وکړي چې دا کور کې غمونه راشي. دې سړي له الله پراخه رزق ورکړی دی صرف په دې، ولې د الله رزق ورکړی دی، ولې د ده حالات ښه دي، ولې دی خوشحاله دی، ولې دی ښاد دی، د دې د لاسې پې کړي دي. بیا زنانو کې په نسبت د سړو دا جاهي ډېرې زیاتې دي. د الله نه یره پکار ده. موږ دا خبره ذکر کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک یو کوډګر نجومي پالګر له صرف لاړ خبره وله نه مني، څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي. چې صرف لاړه سي بس خبره وله نه مني، تصدیق یې نه کوي. او چې تصدیق یې کوي چې او دی چې رقمې خبرې کوي او د غیبو دا دعوې کوي، دا صحیح دي، به خو سړی کفر ته وځي. ځکه چې د غیبو علم خو خاص د الله سره دی. نو اول خو نصیحت چې ګوره د الله نه وهېرېږئ. دویمه دا جمله د دې نه کاروبار هم جوړ شوی دی. اکثر ویم او ښه په احتیاط سره ویم، دا دمګر چې کوم دي، اوس ګوره دم شریعت کې شتي، هغه د شریعت په حدودو کې دن نه دی. اکثر زموږ په ملکونو کې چې کوم دمګر دي، دوی د شریعت د حدودو خیال نه ساتي. د دوی تجارت روان په دې دی، څوک یې خواله ورغی ما ته دا مسله ما ته دا بس صحیح شو، په تا چا څه کړي دې وهم کې پرېږدو. زما خوا ته یاره که روزانه نه به دویمه ورځ کس راځي، طبیعت مې داسې ده او دغه دی او داسې، زه ته وروره روغ رمټې، هېڅ طلب نشته. د معدې مسله به دي، ټینشن درته جوړ شوی دی ځکه چې مسافر یې، مسلې به راته ډېرې شي. ډېرو له الله رب العزت د دې خبرې سره روغ صحت ورکړی دی. بیا ما ته شتوري او قصې شروع کړي چې هغه ما ته چا وایي چې په تا باندې داسې دی او په چا تا داسې او په تا داسې. پرون موږ څه کسانو سره ناست وو، پرونۍ خبره د شپې یو کس واقع بیان کړی چې یو کس ته دقه شان یو کوډګر د دمګر په شکل کې، دغې مخامخ خو نه وایي چې دا کیسې ورته ویلي چې په تا باندې 1540 پیریان دي. 1540 یو نو دوه نه لس نه 1540 او دا غریبي لیونه کړی چې د ورځې ته یو وباسي لوی کار دی. د الله نه یره پکار ده. نو دې کې ډېر احتیاط کوئ. اوس یو سړی دا خو د الله نه نه هېرېږي، خو موږ ته خو به د خپل دین خیال ساتو، د خپلې عقیدې به خیال ساتو، د خپلو لوڼو خویندو میاندو ښځو به خیال ساتو چې زموږ عزت چېرته خراب نه شي، او د ټول نه غټه خبره چې زموږ دین چېرته خراب نه شي. نو صحیح ده. ګوره ما خو اوله کې وایي چې شتي او قرآن او حدیث ته ثابت دي چې کیدای شي چې کله الله ووایي، خو ورسره دا خبره یاده کړه چې دې باندې یو غټ کاروبار هم روان دی. که دې ملک ته وګوره الحمدلله تبارک الله، دا کیسې به تاسو لیدلي نه؟ دا خلک اوس دوی دا کیسې زده کړي دي، دې ملک دا خلک نه دي چې کله دوی د نورو ملکونو د خلکو سره دا ګډون ډېر راغی او دوی بهر ته لاړو رالو،
دنیا په الله ډېره پراخه کړه. اوس د بعضو نه لږې ډېرې ما دا قصې اورېدلي په ما چا څه کړي دي او نور دا خلک دا قصې سره پېژني نه ځکه چې عقیدې د توحید ده. بل د الله نه یېرېږي چې څنګه زه ورځم په یو کس پسې د دې لپاره چې دا پلانی تباه و برباد شي، د ده ښځه د نه جدا شي، د ده بچي د نه جدا شي. یو دا خبره. بیا د هغې نه به ضرور دې مسلې له راځو چې زه کله یو کس وینم په ما باندې تکلیف راشي. دا خبره یاده کړي چې د سحر او د جادو د علاج دوه طریقې دي. یو طریقه خو هغه دا ده چې کوم جادو په چا باندې شوی هغه معلوم کړی شي په دغه طریقې سره، نه چې پیریان به یو دا به یو دغه معلومات وکړی شي او هغه جادو پته ولګي او بیا هغه کولاو کړی شي او ویسیزي یا اوبو ته یې ور واچي هر څه چې ورسره کوي. یو طریقه دا ده. خو که داسې نه کېږي نو بیا دویمه طریقه دا ده چې شرعي دم ورسره دوایانې مباح، دوایانو کې حرام استعمالول هم ناروا ده. شرعي دم موږ دلته اوس هغه طریقه تفصیلي نه بیانوم. قرآن ویل، حدیث کې کومې دعاګانې دي، عامې دعاګانې په یو مریض ویل د دې ثبوت شتي، یا په اوبو باندې قرآن ویل هغه څکل یا په هغې لامبل او داسې. یو ورسره دا یاده کوي چې الله ډېر یادوه، سهار ماښام الله یادوه، الله رب العزت به د دې جاهونه ساتي. خصوصا د سهار اذکار یادې کوي، زده کوي، وایي بیا د ماښام اذکار وایي، مانځه به چې کوم اذکار په دې زموږ ډېر ټیم نه لګي، خو رب العالمین په حفاظت کې به یې تسلي راشي ګټي. ورسره دا یاده کړه چې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ډېر وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنی څه یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطان نه، یعنې ته مې بچ کړه د شیطان په مخه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل هر کار چې شروع کوي بسم الله ته وخت کې وایه، الله به پکې برکت اچي. ورسره دا یاده کړه کور کې دا تصویران مسویران چې جوړني د دې د لاسه د رحمت ملایک دننه راشي او داسې کور کې جاخې ماخې ډېرې. یو دا کار. بل چې وده کېږي د خوب نه مخکې اودس سره دا د خوب چې کوم اذکار دي هغه ویل، آیت الکرسي ویل، سوره بقرې آخري دوه آیتونه وایي، د آخرني 3 سورتونه په لاس کې به چف کوي، په ټول بدن یې راکاږي. رب العالمین به یې د هر طرف نه حفاظت کوي او هېڅ حرج په دې کې نشته چې تا ته پته لري چې پلانې دم اچي د شریعت په حدودو کې دننه تقوادار سړی دی او ته د هغه خواله ورشي، خو چې عقیده یې صحیح عقیده برابر وي. خو اوس دا مسله چې زه دغه کس وینم په ما باندې څه چل کېږي، نو ګوره دا یاده کوي چې په شریعت کې دا مسله نه ده ثابته چې چا په چا باندې جادو کړی، نو که دغه کس دی ویني دا چا چې دا جرم کړی دی نو په هغه باندې څه چل کېږي، تکلیف راځي، داسې دلیل نشته. الا بعض هغه کسان چې په دې دم درود کې تجربه ډېره ده هغوی دا خبره کوي کېدی شي چې یو کس په بل کس باندې جادو وکړو هغه کله د ده مخې له ورشي نو په هغه باندې تکلیف ډېر شي. دا کېدی شي، خو خبره بیا هم کېدی شي کې ده. ورسره دې کې ډېر احتیاط پکار دی، لکه په دې سره موږ په چا دعوه نشو کولی چې ده په ما جادو کړی دی. یو مسله ډېر ورانه شي، لکه اوس یو سړی دی ته ورسره میلاو شوې او په خېټه یې ډېر شو، طبیعت یې خراب شو، بیهوشي د باندې راله، ډایرکټ دعوه کوي چې دې سړي په ما څه کړي، دا مناسب نه دي. ځکه چې د هغې دپاره که څوک دا ثابتوي چې پلاني په ما باندې جادو کړی دی نو د هغې دپاره دوه خبرې لازم دي. یو دا چې دا سړی په خپله اقرار وکړي چې او ما په دې جادو کړی دی، بیا خو ثابته شو. او که دغه نه نو دوه رښتیني ګواهان چې او موږ په خپله دغه کس لیدلی دی چې ده په ده باندې جادو کړی دی. او که داسې شي نو بیا به خبره ډېره ورانه شي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي. یو کس تا خواله راغی، ښه دینداره کس دی، ښه روغ کس دی، هغه دا قیسو کې نه دی، او په دې دا چا باندې چې جادو شوی دی، کوډې پې شوي دي، په داسې اثرات داسې راغلي چې تکلیف یې ډېر شو او ډایرکټ دغه مخامخ سړی رانیسه، نو دا به ظلم به پکې وشي. کله نه کېږي پکې ظلم به وشي. الله رب العزت چې موږ ټول د دې کوډونه جادونه د هر قسمه شر نه دی الله موږ ټول وساتي، او په چا چې دا شوي دي رب العالمین د هغوی له روغ صحت ورکړي.